دا خو که یو د ټلیفون کمبم ودرې پی ټي آی نو هغه له به ووټ ورکوو دا خو لا بیا هم انسان دی انسان دی ستنې له موټ ورکړي ستنې له هم ورکوو پی ټي ایم پی ټي آی پی ټي ایم خو د خدای بېخه بنیاد وباسي که عمران خان دا ستن ودرې ستنې له ورکوو مطلب بختي رحمان له ووټ ورکړي بلکل بختي رحمان له ورکوو خیر دی جی څه ووټ چا پی ټي آی پی ټي آی امیدوار څوک دی بس دا همدې پی ټي آی له هر څوک یې مړه خواو چې بس خالي پی ټي آی نه ولاړ پی ټي آی له به ووټ ورکوو دا بختي رحمان بس بختي ستا چا دی پی ټي آی بختي رحمان دا د پی ټي آی ګزو خو سیاسانه له ځکه چې دې وخت ټک ټکر دی که نه یارېږي یا ته چا کسې زه خو د عمران خان کس یم یار نه یارېږي نه نه ولې یارېږو یار بختي رحمان او مولانا یاره پی ټي آی په چا له وسوال کوي یاره ووټ خو د هر شي زما زه خو پی ټي آی له ووټ ورکوم نه نه ته چا له ورکوي دوی پی ټي آی له ورکوم زه هم پی ټي آی له ورکوم بختي رحمان له ووټ ورکوي بختي رحمان نه عمران خان له ووټ ورکوم دې له خو نه ورکوم څنګه نه ورکوي مولانا صاحب نه انکار بیخي ته انکار یم د مولانا سیاست څه کار نشته پی ټي آی پی ټي آی امیدوار بختي رحمان هر څوک شیخر دی هر چا له په چا له ورکوي عمران ته بختي رحمان له بختي رحمان یې ووټ ورکوم یو سپي له ورکوم دغه ته نه ورکوم پی ټي ایم له نه ورکوي ښه یې نه ورکوم مولانا له نه ورکوي نه پی ټي ایم پی ټي آی پی ټي آی بختي رحمان کینډیډیټ دی ټیک دی ټیک چلیږي اه پی ټي ایم پی ټي آی عمران خان عمران خان یو خو د پی ټي ایم امیدوار مولانا صاحب دی بل خو د پی ټي آی امیدوار بختي رحمان دا تشغل دی عمران خان باندې عمران خان نرسوان دی مولانا غل وا ټول د پی ټي آی دی بختي رحمان بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ وامیه عدالت او زه یم ستاسو کوربه شجاع قدرمندو په ملک کې سیاسي ټمپریچر ښایي دی او د 9 مای واقعات نه پس چې دی نو پاکستان تحریک انصاف ډېر وګړي چې دی هغه خپله پارټي پرېښوده او روان هم دي مونږ سوشل میډیا ګورو او عام کم وګړي چې دي د پاکستان نو هغه دا خبره کوي چې ټیکټ د پی ټي آی وي هغه